ملګرو په دې ویډیو کې یو زبردست او ښایسته زیری در باندې کوم چې ټول هیوادوال په داخل د افغانستان کې دي یا په خارج د افغانستان کې دي ټول همدې خبرې ته په انتظار وو چې انشاءالله دغه خبره او ارمان به یې ډېر ژر پوره شي چې هغه څه خبره ده راځو په دې ویډیو کې معلومات درکوو خو له هغه نه مخکې که زموږ چینل افغان ټیپس چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ او سره څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ ملګرو لکه څنګه چې موږ ټول افغانان غواړو د کرکټ هره لوبه ننداره کړو نو افغانستان کې خصوصي چینلونه هغه په ډېره لویه اندازه خپروي او ځینې بیا قراردادونه نه کوي نو دې سره موږ نشو کولی اکثره لوبې د افغانستان موږ ننداره کړو نو اوس افغانستان کرکټ بورډ په رسمي ډول اعلان وکړ چې موږ غواړو د افغانستان کرکټ لپاره ځانګړی تلویزیونی چینل جوړ کړو لکه څرنګه چې فرحان یوسفزی د کرکټ بورډ رئیس په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې زموږ لومړني کارونه لکه جواز اخیستل فریکونسي اخیستل او د نشراتو حقوق اخیستل دا مو ټول کارونه خلاص کړي دي اوس یوازې وسایلو ته ضرورت ده چې موږ هغه واخلو نو ملګرو دې سره به موږ کولی شو چې د افغانستان هره لوبه په داخل د افغانستان کې وي او یا په خارج د افغانستان وي موږ ننداره کړو ملګرو د ځینو معلوماتو پر اساس باید ووایو چې دغه تلویزیون به په افغانستان کې په عادي انتن په ټولو ولایتونو کې فعال وي او په ډیش ټي وي کې به وکولی شو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان لوبې ننداره کړو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ځینې تلویزیونونه د لوبې پر مهال هغه کی یا کوډ غواړي نو د افغانستان دغه تلویزیون به بغیر د کوډ څخه تاسو کولی شئ د نړۍ په هر ګوټ کې وګورئ ملګرو که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي نو دغه ویډیو د سره لایک کړئ او نورو دوستانو څخه سره یې هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له د خبر یا زیري څخه خبر شي ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه